او یاد کړئ کله چې ابراهیم علی السلام او اسماعیل علی السلام د دې کور دیوالونو چتول نو دعا به کولا اے زمونږ ربا زمونږ د طرف نه دا خدمت قبول کړه ته دا هر چا خبري اوریدونکې او په هر څه پوهیدونکې یې اے ربا مونږ دواړه خپل فرمانبردار حکم منونکي جوړ کړه زمونږ د نسل نه یو داسې قوم راپورته کړه چې ستا حکم منونکي مسلمانان وي مونږ ته د خپل عبادت طریقې او خیا زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړه ته ډېر معاف کونکي رحم کونکي یې او اے ربا په دې خلکو کې د دې خپل قوم نه یو داسې رسول راپورته کړه چې هغوی ته ستا آیاتونه واوروي هغوی ته د کتاب او د حکمت تعلیم ورکړي او دا غوي ژوند پاک او صفا کړي ته غالب یې او د حکمت خاوند یې اوس څوک دی چې د ابراهیم علی السلام د طریقې نه نفرت وکړي چې په خپل ځان په بیوقفتیا او جهالت کې اخته کړي وي داغه بغیر بل څوک دا حرکت کولی شي ابراهیم علی السلام خو هغه سړی دی چې مونږ په دنیا کې د خپل کار لپاره غوړه کړی وو او په آخرت کې به هغه په صالحانو کې شمارل کیږي